ها دا خو یو ورور نه ډېرو خلکو ما ته میسیج وکړې وی پرون چې یا بل ورځ چې په سوات کې کومه واقعه راپېښه شوې ده او قاري صاحب رالګېدلی د ماشوم وویلی د هغه مړ شوی دی د دې مباره کې شریعت اسلام څه وایي دا قسمه وهل شتي په شریعت کې او دا قسمه سزاګانې ورکول چې ماشوم یا ماشومه مړه شي دا په اسلام کې شتي که نه افسوس دا دی افسوس دا دی چې زمونږ د ملک به کمه جاړو داسې څه تعلیمي ادارو څه سرپرستي نشته چې په هغې څوک نظر ساتي شتي څوک نو چې څه دې وکړو و دې ملک کې وګوره ماشاءالله د دوی په هر یو اداره تعلیمي اداره باندې نظر دی دې کې څه کېږي څه نه کېږي زمونږ خو یعنې کور نه مرور شو که نه یا ځان له سکول کولاوئ یا مدرسه کولاوئ لکه ولې اوس مور پلار سره خبرې اړولې دي یو دې دویمه کوڅه کې دغه ځای کې ځان له سکول کولاو کړی دی یا یې ځان له مدرسه کولاو کړې ده نه څوک تپوس والا شتي نه به خلک ورمات دي دا قسمه درسونه دا قسمه خبرې زم چې دې استادانو ته وشي دوی سره کینې سړی چې دا چې را روان دي داسې ستاسو دشمنان نه دي او ته چې دا مقام که تعالی الله بالفرض درکړی دی نو دا د دې د لاسه به چې ته به د خلکو سره مهرباني کوې خلکو ته به دین ښیې په خلکو بس رسېږي د خپل بچي دپاره یوه فلسفه د بل د بچي دپاره بله فلسفه دا کم مذهب دی کم دین دی د خپل بچي دپاره یو سره بل دپاره بل سره دومره ماشوم وها چې هغه مړ شي موږ خو چې خپل بچي له ګزار ورکوو نو ما ول سوچ وکړو چې کوم ځای وله وو څنګه یې وو د بل هغې له خو چې لاس سړی وروړي نو 1 لاک پیرې سوچ وکړي چا سهار ښکل کړی دی زما خواله رالېږلی دی چې راوتو مور ښکل کړو پلار یې غریب دی یو ځای کې بل ځای کې یو 100 روپۍ راجمع کړي تاله راوړي چې زما د بچي نه لوی سړی جوړ شي ته دې سرمن وباسې دا انصاف دی دی وایي زه قرآن خیم قرآن خو رحمت دی او څوک چې قرآن خیم په هغې کې د رحمت نه وي دا منلو خبره دا قرآن الله رالیږلی رحمت دی د دې د وضاحت دپاره یې څوک رالیږلی رسول الله وسلم او هغه ته الله څه وما ارسلناک الا رحمة للعالمین او بانډچي به ولاړې نو چا ځای ونه کړي جومات کې څنګه یې پوه وکړو حالانکې مشر سړی و ته یو ماشوم بغیر د وال نه نشي پوه کولی ته یو ماشوم ځان ته نشي رانږدې کولی معاویه بن الحکم رضی الله عنه په مانځه کې خطا شو څنګه رسول الله وسلم پوه وکړو هغه ځوان راغلی وایي زما زینا ته زړه کېږي رسول الله وسلم څنګه پوه وکړو او داسې پسې بیا زه څومره قیسې دي څومره قیسې خلاصه بیا یې ویم که قاري دی که استاذ دی که پروفیسر دی که په یونیورسټۍ کې سکول کې مدرسه کې جومات کې هر ځای کې هغه وهل چې د شریعت د حدودو نه بهري هغه ناروا دي د مجرم دی د دې حقدار دی چې د نه دې تپوس وکړی شي خو دا تپوس هغه څوک به کوي چې الله هغوی له طاقت ورکړي دا د افرادو کار نه دی دا د افرادو کار نه دی خو چې داسې تپوس نه وشو نو سبا له به داسې کیس نه راځي او که نن منګلي شو سبا بیا بل او دغه شان یو دا خبره درته وکړم او دغه حادثه چې کومه راغلې ده دغه ماشوم الله دې هغه مور پلار ته صبر ورکړي او الله رب العزت دې د دې غم او مصیبت هغوی له ښې بدلې ورکړي لوی غم دی او زه دې استادانو ټولو ته دا وایم چې تاسو په داسې ځي ناستې تاسو مثال لرئ د روحاني پلار شفقت د کشر سره د مشر سره ما مخکې ورځو کې ووي چې دلته کینی د استاذ په منصب کینی نو ته چې کوم سپینګیری یې تعلیم په معاشره کې د سپینګیري ته به داسې نظر ګوري لکه دا چې ستا سپینګیری دا د پلاني پلار نه دی
د ته په دې نظر ګوري دا زما پلار دی دغه کشر چې روان دی دا زما دغه کشر ورور په شان دی دا ماشوم چې ناست دی دا زما ماشوم دی دغه زنانه دا زما خور ده هغه بوډۍ دا زما مور ده که په دې طریقې سره موږ روان شو نو بیا موږ د یو بل خیرخواهي کوو الله رب العزت زموږ په حال رحم وکړي